अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کلی وای دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا چې کوم مخې ته راغلی و چې مریم بیبي د 400 سره چې کوم ماشومه تعلق لر هغه چا زبکړی و او دا غینه بعد د دریا په کناري غورځولي دوستانو چې دا غینه بعد بیا هغه خلکو راوچته کا او خپل مور او پلار ته په حواله کړه دوستانو دا غینه بعد پولیس ډیره غټه قرباني وکړه او د مریم بیبي قاتلان گرفتار کړو نو دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته مونږ خیو چې د مریم بیبي قاتلان سوي او دای ولی قتل کړه مکمل معلومات خبرولو لپاره زموږ ویډیو در سره تر اخیره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي دوستانو ویډیو کتونه مخ کې کتا سو زموږ په دې چینل کې نوی وای نو زموږ د چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ کومه نوی ویډیو رځي چې هغه تاسو ته په اساني سره او د دې سره د ټالی نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی و څو ورځې مخکې چې مریم بیبي چې کومه د 400 سره تعلق لري او د 2 کالو وړه ماشومه و د ګل په شانتي هغه چا ظالمانو قتل کړه او پلار دا خبره کوله چې دا زما بچي په 11 جولای د مازدیګر شپږو بجو نه دا لاپاته شوی و او د شپې 2 بجې بیا موږ ته اطلاع رااله چې دا د یو دریا په کناري باندې پراته و او چا قتل کړي و زبکړي و دوستانو دا غینه بعد پولیس سرچ اپریشن کو او قاتل گرفتار کړو دوستانو قاتل دا خبره کوله چې زما ته چا پیسې راکړي وي چې ته دا مریم بیبي قتل کړه او دا غینه بعد بیا ما دا زبکه یقینا چې ما ډیر غټ ظلم او زیاته کو خو چون کې ما ته یو کس پیسې راکړي وي چې دا مریم بیبي ته قتل کړه نو د دې په وجه باندې داغه پیسو د وجه ما دا قتل کړه دوستانو کوم سوچو کو ډیر غټ ظلم او زیاته کړي دي د ګل په شانتي ماشومه د پیسو د لپاره قتل کړي موږ تاسو ته پکار دی چې د دې لپاره आवाज اوچت کو چې د سخت نه سخت سزا د قاتل ته ورکړل شي ډیره مننه شکریا